جنرال خوشحال سادات پاکستان نه غواړي طالبان له لاسه ورکړي، دغسې بله جنګي مهره نشي موندلی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په جمهوریت دولت کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات وایي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د یو بل ضد تبلیغات ډرامه ده. د نوموړي په وینا د طالبانو خلاف د پاکستان تبلیغات ځکه نتیجه نه لري چې عملی اقدام ورسره مل نه دی. پاکستان خپل غم اخیستی، د طالبانو په څیر بله جنګي مهره نشي موندلی. ښاغلي سادات وایي دا ځل که پاکستان پوځ پر افغانستان بمبار وکړي، ښایي هند طالبانو ته الوتکو ضد وسلې لکه سټینګر او د ټانک ضد وسلې لکه میلان ورکړي، چې دغه وسلې به د جګړې معادله کې تغییر راولي. نوموړي وړاندوینه کوي چې زر تر زره به TTP پر پښتني سیمې او بلوڅ وسلوار پر بلوڅو سیمو ولکه ټینګه کړي، او وړاندیز یې کړی چې افغانان باید له دغه تغییر سره د چلند لپاره ځانونه تیار کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.